بسم الله الرحمن الرحیم. نوم عبدالملک ده، د پلار نوم عبدالعلي ده. غزنی ولایت د واغظ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د اسلامي جامعې په عصري علومو په څانګه کې د ویناوالي په کورس کې زده کوونکی یم او غواړم په راتلونکي کې یو ښه ویناوال واوسم. په نکېږم دلوره غږ را وکړه، غږ مې اورې د زړه سره غږ را وکړه او غږ را وکړه کنې ډېر ارمان به وکړې او بیا دې نه اورم خبره غږ. وای زما نه نشي نوري نوري نه شونډې سرې نه سترګې توري، بیا که زما زړګي ته ګورې ما له واده مه کوه مورې، ښځې د میندو نه زامن جدا کوي نه. الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي الراشي والمرتشي فی النار، رشوت اخیستونکی او رشوت ورکوونکی په دواړو په دوزخ کې. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایل دي انما الاعمال بالنیت، یقینا د هر عمل چې ده په نیت پورې اړه لري. هغه کسان چې فني بیان له برخې څخه فارغان کیږي دا طبیعي خبره ده، د هغوی باور په ځان باندې بیخي زیاتېږي او د هغوی په ځان باندې اعتماد زیاتېږي او کله چې د یو ځوان په ځان باندې باور زیات سو، اعتماد په ځان باندې زیات سو، هغه احساس د مسؤلیت کوي او کله چې یو ځوان یا یو څوک احساس د مسؤلیت وکړي هغه د علوم تحصیل کوي، یعنی هغه د شخصیت له پلوه همیشه هڅه کوي چې هیڅ کله داسې کړنه ترسره نه کړي چې هغه د ده شخصیت تر سوال لاندې راولي. همدا علت دی چې د فن بیان په برخه کې هغه ځوانان چې د فن بیان له برخې فارغان کېږي زر تحول پکې راځي. همدا علت دی. تر ټولو مهمه یې فکر کوم دا هم ده چې یو څوک چې احساس مسؤلیت وکړي، یو څوک چې د منبر سړی سي، یو څوک چې د مجالسو سړی سي، یو څوک چې د ادبي مجالسو سړی سي، طبیعي خبره ده چې دی به د معلوماتو د پیدا کولو لپاره ریسرچ کوي، تحقیق به کوي، څېړنه به کوي او همدا علت دی چې تحقیق، څېړنې، د معلوماتو راټولول د انسان د ژر بدلون یا د ژر بدلون سبب کیږي. نو د ژر د مثبت او د ښه بدلون لپاره فکر کوم د فن بیان برخه د ځوانانو لپاره اړینه او ډیره مهمه. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان،